د افغانستان له هوایي قلمرو څخه د ترلاسه شویو عوایدو نوې کچه اعلان شوه. په سلامونه هرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو حکومت وایي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تېرېدلو له درکه هره میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګاني پرون په ټویټر لیکلي دي چې د متحده عربي اماراتو له ګاک نومي شرکت سره د یو تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 80,000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلن ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارد افغانۍ یاد کړي وو. د طالبان حکومت داسې مهال له بېلابېلو مالي سرچینو د عایداتو د لوړېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د سږ کال په اپریل کې نړیوال بانک وویل چې د افغانانو د سړي سر عواید د پام وړ کم شوي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.